فرش التراب يضمني. د 2 دقیقو لپاره سترګې پټې کړئ، بیا مرګ او قبر مخته کړئ. تنګه کنده د یوازیوالي کور، د ویرې او وحشت قفس، د تیارو او تاریکیو زندان، د حسرت، افسوس او چینجیو ځای، او په دې کښې ستا 1.5 یا 2 متره اوږد جسد. واللحد يحكي ظلمة. هغه قبر چې هره ورځ نارې وهي، زه د پردیسیو کور یم، زه د تنهایی کور یم، زه د خاورو کور یم، او زه د چینجیانو کور یم. رښتیا همدغسې ده. په قبر کې به د پردیس په شان هر څه راته نابلده وي. د ښخولو څخه وروسته به ټول دوستان راڅخه ستنیږي او په قبر کې به مو یوازې پرېږدي. هلته به مو د کور نرم بستر او ښایسته پلنګ نه وي. پر کلکه مځکه په سپېرو خاورو کې به مو پرېباسي او نازولی بدن به مو د قبر د چینجانو خوراک سي. واللحد يحكي ظلمة فيها ابتلاء. هغه چې ښایسته مخونه یې وه، نازک جسمونه یې وه، همیشه به د عطرو خوشبویي ترې ولاړېده. په قبر کې چینجیو خوړلي او تورې خاورې ګرځېدلې دي او په 6 میاشتو کې ترې یوازې اسکلیټ پاته دی. والأهل أين حنانهم باعوا وفائي. پاڅه، که لمونځ دې نه وي کړی لمونځ وکړه. د خلکو غیبت پرېږده. د فحشا، ناروا، سود او رشوت څخه ځان وساته. په درود ویلو خپله خوله خوشبویه کړه. د تهجد د لمانځه د ادا کولو لپاره د شپې خپله بستره خالي پرېږده. د الله رب العزت څخه د عباداتو توفیق او د ټول مسلمه امت لپاره دعا وغواړه. والصحب أين جموعهم تركوا إخائي.